والکه ته د دادا ته زنګ ووه چې څو بجې را رسېږي. سمه ده ورور جان. ورور جان ښکاري داسې چې دادا موبایل بند دی، شماره یې بنده راځي. یو خو د دادا ټول کارونه هم همداسې دي. ښه پوهېږي چې زمونږ به ورته سودا یي، دی په دې وخت کې موبایل بند ساتي. ورور جانه په الوتکه کې به موبایل کار نه کوي، چې راښکته شو زنګ به راووهي. والکه شاکره زر راوځه کنه ناوخته شو. ای وروره دا ته څه شی کې ناوخته شو؟ دادا به موږ ته په میدان کې انتظار کوي او موټر چالان که چې ځو په لاره کې به موټر ګلپوش کول هم غواړي. هغه وګوره ورور جانه لکه چې میدان ته د تګ حاجت پاتې نه شو. دادا خو له خیره ځان راورسو. زه له خیره خلکو ته یې په شرمونو وشرمولو. خلک به دا ګمان کوي چې دادا یې د حج نه پیدل راغی. ورور جانه اوس چې هر څه دي راځه چې مخې ته ورشو. نه چې مخې ته ورشو څه به وکړو؟ نو کوم موږ سره د غاړې هار ته چې په غاړه کې ورته واچو او نه چاکلیټ ته چې پې وشیندو. وایي السلام علیکم پلار جانه، حج دې مبارک شه، په خیر راغلې. جوړ یې په خیر راغلې، سفر دې ستړی مه شې زویه. دا بل څنګه د صبر ونې غوندې غلی ولاړ ده، په ده څه شوي دي؟ دادا ستړی مه شي، حج دې مبارک شه. نه دادا ولې دې داسې وکړل؟ ولې څه مې کړي؟ ته څه وایې چې حج مې نه وای کړی؟ و دادا زه د حج خبره نه کومه، زه د راتګ خبره کومه. لږ صبر دې نه شو کولی چې مونږ دواړه میدان ته درغلي وې او په ګلپوش موټر کې مو کور ته راوستی وې. دا خلک به څه وي؟ خلک چې هر څه وایي زویه، زه په کیسه کې نه یم، نه مې رواجي شی نه لګېږي نه په کیسه کې یم نه کوم. و دادا ته خو د خلکو سره نه مخ کېږي، مونږ مخ کېږو ورسره، مونږ شرمېږو. زویه چې د شرم کار مې نه دی کړی، ولې وشرمېږم؟ سم په سنتو برابر حج مې کړی. راځئ چې کور ته ځو. و دادا اوس هم چا نه یې لیدلی چې ته راغلی. که دې خوښه یي راځه چې بیرته لاړ شو میدان ته، هغې ځای نه به دې په ګلپوش موټر کې راولو چې تر څو خو هم لږه د وړو پوزه جوړه شي. کنې خو دا ورسېده تربوران به راپورې خاندي، هغوی ته به څه ځواب وي چې پلار یې چې دی پیدل د حج نه راغلی. نه خو در سره میدان ته ځم او نه د غیر شرعي کارونو ته غاړه ږدم. په دې هکله فرمان راغلی چې د دې رسمونو او رواجونو نه لاس په سر شئ. ورور جانه پلار جان سمه خبره کوي. په دې هکله امیر المؤمنین حفظه الله فرمان صادر کړی دی او دا یې ویلي دي چې په دې فرمان باندې باید سم عمل وشي. همدغه خو وایم که نه چې موږ او تاسې باید الله تعالی خوشحاله کړو نه خلک. ځکه په دغه رواجونو باندې تاوان کیږي خو ثواب پرې نه ګټل کیږي. په دې خبرو باید خلک خبر کو. ورور جانه راځئ دادا به هم ستړی شوی وي، نورې خبرې به کور کې وکړو. راځئ چې ځو. پولیس د ټولنې خدمتګار